راشد خان ولې دویم واده وکړو؟ رحمان الله ګربز چې د هغه ډیر نږدې ملګری دی، هغه حقیقتونه ښکاره کړل او هغه په دې اړه باندې غوسه هم دی. رحمان الله ګربز په خپل تازه ترین بیان کې څه ویلي دي، ویډیو به تاسو سره شریکوم، موږ سره تر اخره پاتې شئ. رحمان الله ګربز به تاسو پیژنئ چې هغه لکه د راشد خان په شانتي یو ډیر ښه پلیر دی، یو ډیر ښه بیټسمین دی او د انډیا په ډیر لیګز کې هغه لوبیږي هم چې ډیر په ګرانه بیه باندې خرڅیږي. خو خیر اوس راځو د راشد خان خبرې ته چې راشد خان پسې کومې داسې خبرې دي چې هغه کړي دي او د راشد خان د واده په اړه باندې حقیقت پښتنو ته ښکاره کړی. تاسو ته معلومه ده چې راشد خان دویم واده کړی دی او په سوشل میډیا باندې هر سړی نن سبا هغه پسې لګیا دی او خبرې ورپسې کوي. نو په دې اړه باندې راشد خان پسې ګربز هم دا خبرې کړي دي چې د هغه خپل ژوند زندگی ده او پښتنو ته نه دي پکار چې یو چا پسې داسې خبرې وکړي. رحمان الله ګربز ویل کیږي چې هغه په دې اړه باندې غوسه دی چې پښتانه ولې دومره لیوني شوي دي چې په پردي کار کې کار ساتي او یو چا پسې داسې خبرې، یو چا پسې داسې پوسټونه کوي. ځکه چې تېره ورځ یو داسې ویډیو هم زموږ مخې ته راغلله چې یو کس چې هغه د یو ملا نه سوال کړی دی چې راشد خان داسې کار کړی دی. نو دوستانو یقینا چې نه دي کول پکار د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.